لکه یو مزیدار لطیفه تاسو ته یو مولا چرته تقریر وکړو چې عزیزانو د جمعې په شپه چې سړی غاټه غوښه پخه کي د هغې دومره ثواب دی چې نری پخه کي دومره ثواب دی او چې چرګ حلال کي نو پوښتنې مه کوه او جومات ته یې واستوي په پټو سترګو جنت. تقریر وشو جومات سره جوخت د هغه مولا کور د مولا ښځې دا خبره واورېده هغې بل څه نه دي کړي کور کې یو چرګ ګرځېده او رانیولی دی او غوټې حلال کړی سی جومات ته لېږلی چې خاوند یې راغی چرګ پوخ دی ویل ښځې دا چېرته و ویل خو تاو نن په جمعه کې تقریر کړی دی چې چرګ حلال کي په پټو سترګو جنت دی نو مال چې مونږ ولې نه ځو خدای دې ویل کور روان که نو دا خو ما خلکو ته ویل نو ځان له خو مې نه دي ویل دا ولې ویل چې جنت دی پکې ویل خو خلکو ته مې ویلي دي جنتونه کوم ځای دي خلک مې ګرمان ویل بس زه مړ یم ویل که مړ یو که ژوندی بس ما حلال کړی او بیا به هم کوم مړې ما چې مړې ما چې مړې ما سا یې راښکلې ده او سړی مړ دی خلک را خبر شو سړی مړ دی قبر هم تیار شو مړه ویم لمبولو جنازه هم تیاره شوه ښځې ورته ویل دیخ کې وځه وړي دې قبر ته پاسه تر بیا به حلالۍ چرګ ویل او ویل بس وړي چې قبر ته یې وړی دی لحد کې یې میښی دی ښځه ورپسې ورغلې ده چې ودرېږئ ده ما ته څه وصیت کړی و چې زه په دې لحد کې ورته ورکوزه شوې د لحد ته ورته ویل خښتې درپسې ږدي کور دی وران شه ویل بیا به چرګ حلالۍ ویل او حلالوم دی ویل بس زه مړ یم ږدي دی راپسې خښت ښځه چې پاس راختلې د اواز وکړو ویل خلکه واورئ ملا مړ مال تعالی کور ته راشئ چې څه په لاس درځي اوړئ کفن په سر د قبر نه راټوپ کو ویل د چا پلار خو بیا تعالی کی تاسو خیال راغی احکام الهی چې دي د هغې معنا دا نه ده چې هغه بل دپاره دي هغه په ځان هم حق که زه ووایم چې خیرات ډېر ښه شی دی که نه جي خیرات ډېر ښه شی دی نو زه به څه کوم زه به دا نه کوم چې خیرات ښه شی دی نو زه دې خورم او ته دې وږې تاسو پوه شو زه دې خورم او ته دې وږې که زه ووایم چې خیرات ښه شی دی نو ته به داسې کې لکه د پیغمبر سوري لاندې تربیت شوی او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه امام حسن او حسین تبې نیولي بیمارو نو بیبي فاطمه او حضرت علي رضی الله تعالی عنهما دواړو نظر ومنلو نظر چې که الله دا دواړه جوړ کړه نو په مونږ د نظر چې مونږ به 3 روزې نیسو 3 روزې به نیسو روژه یې ونیوه ماښام یې روټۍ پیدا کړه د اوربشو هغه زمانه کې غنم نایابو عام طور اوربشې به وي چې هم د روژه ماتي ټیم شو نو په کوڅه کې آواز وشو چې د الله په نامه وږي یو 2 کسه یو یا 3 کسه یو او د روټۍ دا رقم نه لګي دی هغه ټول روژه ماتې اوچت کو یو یو هغې له بار ورکړو هسې په ایمان یې ووایي که نه ټول جومات کې چې ناست دي تاسو زبرګان یې زه خو یو پلیت غوندې سړی یم مونږ به داسې وکړو چې روژه ماتې درته پروت دي اچارونه څه ګند بلا چې ته دی آواز څه کوي چې بار د لوږې څوک تړپیاوېږي څوک دی هلکه وایي څوک وګیا دی ورکه وایه مړه دا د روژه ماتې ټیم ته وګوره او د ده دې چغو ته ګوره داسې به حضرت علي نن هم روژه په نهاره نیولې وه او بیبي فاطمې شپه هم په نهاره شوه پښمني له څه شی وه سهار یې بیا روژه کړه ماښام له بیا چې چېرته د اوربشو روټۍ او 2-4 کجورې پیدا کړې بیا ماښام اواز وشو چې د الله په نامه وږي یو نو الله کم څه درک لګي بیا یې ټول روژه ماتې اوچت کو یو یو هغې دی بیا نهاره شو شپه هم نهاره شو سبا له یې 3مه روژه هم په نهاره ونیوه 3مې روژې هم چې ماښام څه وخت کې بیا روژه ماتې تیار کو بیا اواز وشو په دروازه کې الله د هغه د بېنیازي ته ګوره او د امتحاناتو ته ګوره څه د ګپ خبرې د امتحاناتو ته ګوره یونس علیه السلام چې مئی تیر کړو په دریاب کې نو د مئی په خېټه کې ویلې چې خدایه ما څه کړي دي چې زه د مئی په خېټه کې کټ ویل که دې غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لسټ نه به دې نامه وباسي که دې غږ ستا خېټه 40 ورځې ما قیدخانه کړه ده 40 ورځې به په دې خېټه کې قید یوسف علیه السلام چې زلیخې په جیل کې واچولو یو خبره یې وکړه د یو سړي د خوب تعبیر یې کړی ویل که لاړې بادشاه ته نو لږ زما سفارش ورته وکړه خدای ورته وی ښه
زما په موجودګۍ کې ته بل سړي ته وایې چې بادشاه ته زما شپارس وکړه زما په موجودګۍ کې څنګه الفاظ دي قرآن کې بضع سنین آخر کې بضع سنین راځي که نه خوند یې نشته غوږ کېدی یوسف علیه السلام پسې آډر راغی چې ته په جیل کې 12 کاله قید شو 12 کاله او که دې غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لسټ نه به دې نامه وباسي غږ به نه کړي عزیزانو ایمان دې ته وایي 3 ورځې رو جماعت یم یو ورځ ملنګ 3 شپې او 3 ورځې نهاره باندې روجي او نظر یې پوره چې پوره یې کړو نو هیڅ چاته پته نشته قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا یوفون بالنذر وفای په نظر وکړه 3 ورځې نظر منلی او دروځي حضرت علی بیبي فاطمه هغه وفا پوره او دا ولې وکړه ويخافون يوما كان شره مستطيرا په دې نظر وفا ځکه وکړه چې دا هغه ورځې نه یریږي چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي د قیامت د ورځې شر به په ټوله دنیا بیا یې څه وکړه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام أطعم يطعم إطعام فبل خرول وتوي ويطعمون الطعام على حبه بحبه ضمير توغرا على حبه دامنا چې په بل یو خورله سره دې چې دې په خپل ورته وږي ما ته خبره پوهېږي یو خدا چې تر سپېږمو موړې او بل لی ورکړي دغه نه شو ماما تا خپله چاټوری خټاکه کړې ده هلکه دا فالتو جومات کوڅه کې اواز وشو وظیفه راوړې خدای وبخښه یو ښځې لور ته وویل بچي هغه بېګا هغه ماسته چې پیشو جوټه کړي دي ملا لی ورکړه مستو کټوای راوړه هغه طالب هم اریان شو چې نور کله خو وظیفه هم نه ورکولی چې دا نن یې مستو کټوای څنګه راوړه چې جمعه ته راوړه هلکه داسې چل دی پلاني کور راکړه وایي چې چل سو ویل وایي چې پیشو جوټه کړي ملا هم لیونی غوندې دا کټوای په ځمکه وویشت اجینۍ ورسره راغلې وه چې کټوای راکړه نو په ژړا شوه ویل ولې ژاړې خو یا خوړلې او یا توی کړې ویل مستو پسې نه ژاړم دې کټوای کې به مې د شپې میا متیال دي کولې تاسو راشئ که نه د ماښام ټایم کې او د غرمې ټایم کې زما مخې ته د دې جوماتونو چڼې تېرېږي چڼې دا جومات زمونږ دا یو بار جومات دی یو تیمرګړی کې دی یو زمونږ شاته جومات د دې چڼې زما مخې ته تېرېږي نو زه ورته هسې مزې له اواز وکړم چې اواز ورته وکړم په خدای باور وکړه چې دا ګاډو والا نه دي دا کرخې مرخې چې لګوي یا چولې مولې دا یې ورته په کاسه کې اچولي چې د کوم کور ترکاري د چاکڼي په کاسه کې ما ونه لیدل تاسو له شرم نه درځي چې ته د کور ترکاري په امام او په چړي نه پرځو کې او جماعت تراشې ځان نه د لاتي برنس زوی جوړ کړی ورپسې ودرېږي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ویل آمین خدای دا زما وکیل دی دا دی چې ته وایي ټیک وایي نو خدای وایي چې د لاډ میکالې قانون له خو دې چې 100 زره وړاندې نه یې ورکړي نو د انګریز مجسټریټ او جج سره درته پیش کېږي نه دله د خړه خوروام نه ورکړی او ماله دې را پیش کړو نو ستا خپله د ده قدر پړه کې نشته زه به د ده قدر څه وکړم دا کورم چې وران دی او منځونه هم نه کېږي او خدای هره ورځ در باندې نوی نوی قهر نازلوي هره ورځ لکه پرون یې 29 وزیران واغست 29 په یو وزیر 15 لکه روپۍ میاشت خرچ دی نو 27 پنجې که نه ځواني مرګ شي ته دا په یونیورسټۍ کې 1 کروڑ 35 لاکھ روپۍ میاشت تا د صوبې خرچه نوره زیاته شوه 1 کروڑ 35 لاکھ روپۍ ته پوه شو دا به وځي چا نه دا به تاسو خړمخونه وځي دا تاسو دا خړمخ یې چېرته به ګاډۍ لګوئ د پی ډي ایم مجسټریټ به قانون دې لاس کې واغستو ورکه 200 روپۍ چېرته به هم د سبزۍ دوکان د کمیټۍ مجسټریټ به درپسې راشي چې پردې څنګه خرڅ کړي کېنوئ دې جیب کې
وجی خان خدای ته ګوره ورکه 1500 روپۍ دا به تاسو نه یو کورکۍ به وي درپسې به ټیکس والا راشي یو دکانګۍ به درپسې انکم ټیکس والا درپسې راشي دا به تاسو نه دا امبرسري غویان چې کوم ونډه به خوري هغه ونډه به ستاسو د سرمنو نه جوړېږي او دا به ورکړی کېږي تاسو او ډېر شکر داسې پې خوشحال یم چې ړمې بار خوشحالي که مره ورځ یو ملا له چالوا راوړی وه نو داسې اوچت کړي اللهم زد فزد ما داسې وی زد فزد دا مانه چې خدای نوره زیاته کړي د حلوا نوره زیاته کړي نو زه وایم چې اللهم زد فزد یو سړی او دوه ښځې وې دوه نو یوې سره یې جنګ و تبرې ورپسې را چې تبرې ورپسې راواغستو نو هغه بله وایي چې یا الله تیرو ته یې پام مه کې مطلب یې دا و چې په تیرو یې ووخت چې ته خلاصه شم دې بنې نه نو زه وایم چې یا الله د دې حکومت تیرو ته پام کې چې دا مازغه درته وایي او یو شلېدلي مازغه پراته راشئ چې درته وښیم راشئ دا د اورېدو خبرې درته نه کوم د ملکنډې جنسۍ یو سړی دی لاسونه خپې لاری والی دی مات دي کله د 68 مخې ته په کټ کې پروتي څوک علاج نه کوي کله د گورنل مخې ته په کټ کې پروتي څوک علاج نه کوي کله د چا مخې ته پروتي کله د چا مخې ته سکندر خان SSP چې کوم زما گاونډي دی پې راپېښ شوی دی چې پې راپېښ شوی دی چې دا ولې لاسونه یې مات خپې یې ماتې او دا تو کالو ماشوم یې کټ سره ولاړ دا تو کال هغه اوچت کړی دی څه کې وی دې کې راډونه لګي او ډاکټران وایي چې راډ په پیسو کېږي دو پیسو راډ لګي نه دیتا په دې هسپتالونو بلډوزر یې وګرځه بلډوزر یې چې چا سره پیسې نه وي نو دې هسپتال کې به هغه ته په خپه کې راډ نه لګي نو هغه والا چنده کړې د سکندر خان او فی الحال چې دی په خیبر بازار کې هغه ځای کې پروت دی او دا تو کالو ماشوم ورسره دی تحقیق د پاره وی حکومت که تحقیق کوي سکندر خان SSP ریټایر شوی چې دی اوس په های کورټ کې وکالت کې ورشي پوښتنه ته وکړي د خپلې لیدو درته وایم دا زمونږ شاته یو سری دی باچاګۍ سری ورته وایي په دې روډ چې داسې تاو شي دلته دا مستري خانې دي په دې سری کې یو ځوان هلک دی دا خپه ماته ده د روټۍ پیسې ورسره نشته د روټۍ ښایسته واړه بچي دي ښځه ده په هر دویمه درېیمه ورځ زه 100-200 روپۍ وله ورکمه او ځان له وړه موړه پې یوسي ډاکټرانو ته چې دي وایي دې باندې 10,000 روپۍ لګي څوک وایي 20,000 لګي سیخ لیکي دا دلته اوس هم بوزم او درته یې ښیم انشاءالله داسې به م لاسونه خپې ماتي او سیخ به نه وي سرکار سره چې ستا په خپه کې واچي او که 10,000 او 20,000 روپۍ وي بیا سیخ نه چې پکې در کې مولې منډي دا څه ملک دی دا څه وطن دی خدای م پرېښی دی خدای الله تاسو پرېښي که نه که تاسو ښه ورځ په زندګۍ کې ولیده که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکئ ښه ورځ به نه ګورئ آینده بجټ به وګورئ بجټ اوس چې را روان په دې بجټ کې به هغه مونی وخورئ چې تاسو عمر یې الټی به کوئ دا ټول آسماني عذابونه دي بنده مسره کړی دی او خدای م پرېښی چې خدای م پرېښی دی نو خدای تاسو پرېښي چې خدای پرېښي بس لګیا قیامت کې به تاسو خدای ته ووایئ ړانده به م راپاسئ ته به ووایئ چې یا ربې لما حشرتني اعما خدای زه دې ړوند ولې راپاسولم الله به وایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قرآن درته راغلی او تا هېر کړی کذلک الیوم تنسا نن تم زما هېرې اوس چې خدای تا هېر کي کور دې د پلارم وران دی که نه نن دا قوم د خدای هېر دی هېر که ملیانې ګورې او که پیرانې ګورې او که میاګانې ګورې جګړې پسې دي حلوا شته او نشته او غوړي شته او نشته او څښاک شته او نشته او ګوړه شته او نشته مونږ په دې قهر اختی ګوړه په ګوړه د مړي په کوله چې ننه باسم بیا خدای پرېږدي نه دا مړي خدای پرېږدي دا د ویسیار پیداوار او دا د ټلویزیون پیداوار دا د بلوټوت پیداوار دا مورې چې ویسیار ته ناسته یو دردونه پرې ولګي هلته یې بچی وشي دا د ډلې زوی چې دی دا خدای به جنت ته دیږي او په ګوړو او په څښاکونو او په فاتحوګانو باندې دا د ډلې اولاد دی مونږ په دې قهر اخلي د هغې چل څه دی اوس مې دا چا ملګرو ته ویم 2 جګړې به عمر له پاکستان کې نه ختمېږي 2 جګړې یو د خېټې جګړه
او یو د اقتدار جګړه. د سیاسي لیډرانو جګړه په څه چې تکوش او ټټو مال راکا کبل څه بل پښتا او تکوش او ټټو مال راکا په د لال خان زکینم زمونږ جګړې په څه دي چې الواشتا او ظلم نشتا الته داغه خېټه په خواريږي. د تبلیغي جماعت والا ته کله کله وایم چې تاسو تیش کې مرزي په آرام کې نه کہ څومره مخالفین زیاتیږي عمر به ترقی. ایو شعر دے چې تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ تیز باد نہ اے مارغ یری گما څومره چې هوا تیز عمر به تا اوچته لوځي، څومره چې هوا تیز چې مخالف دی نه ته خو د پیغمبر په لار شوې نه. یو لک سلیری زره پیغمبران دې مخالفت تیر شي دار یو پیغمبر دشمنان بنی اسرائیل په یو ورځ اویا پیغمبران حلال کړي، اویا پیغمبران په یو ورځ حلال کړي. دا بنی اسرائیل قوم دی که دا دغه اولاد دی. اوس تبلیغ والا څه وایي هلکه تبلیغ والا ولې خراب دي څه چل دی؟ که څوک چاته وایي چې هلکه مونځ ښه شی دی نو دا خراب سړی دی وایي که نه؟ که چاته وایي روژه ښه شی دی دا خراب سړی دی، که چاته وایي ږیره پرېږده دا خراب سړی دی، که چاته وایي لمونځ صحیح که دا خراب سړی دی، که چاته وایي کلیمه دا خراب سړی دی، که چاته وایي د خدای لار کې وځه هلکه دا خراب سړی دی. ولې خراب دي په څه؟ ته خلکو ته څه ښیې او دی څه ښیې؟ ته قرآن ښیې د انجیل ښیې یا دی زبور ښیې یا دی تورات ښیې یا دی ګرند ښیې د سیکانو. خراب په څه دي؟ خو خراب د حلواو د جګړه د حلواو د روټۍ ده، د پیرانو دکانداري ته خرابېږي او د مولیانو د جمعې ماښامۍ ته خرابېږي. جمعې ماښامۍ نه که نه واورئ یو مړي کې پېښ شوی یم نو مړی ډېر سور خان و خان مړو که خیال یې کړی چې دا خان مړي دا شیخان تاسو نه یې دوی په دې صفونو کې منډې وي، صفونه ټیک کړي او پنسل چټي کړي او ویښ کړي دې خوښه ویې کړي هله یولس هلته د ګرمۍ نه خلک مړي یولس دی یو دور څومره کور دی وران شه دغه پلار زنګ طلاق بچیا په جنازو منازو باید دله خلاصېږي نه خو کار یې خلاصوه. اوس هلته ولاړ یو صاحب ویښ نښه کوي یو ته مې هغه ورځ ومل ټوټې مه کوه په جنګ کې اسونه نه تړېږي چپ به زر مې نیت وتړل کېږه چې کار یې خلاصېږي. تاسو خیال ده اوس یو ملا لګیا دی یاد کرسي وایي صاحب لوټې لاس کې راغستي هلکه څه کېده دا په یاد کرسي لوټې دمم چې د دې مړي سپېږمو ته یې واچې ته ځان ښیې کېږي ما خو په یاد کرسي لوټې دم مال په ارام کښېنه که دا یاد کرسي ورسره په قبر کې کښېنې او بیا پرېښو زبردستي دی. ناوې خو بیبي عایشه وه چې پیغمبر له یې ورکړه نکاح به څه کېږي؟ جبرائیل راغی وی الله وایي چې د بیبي عایشې او محمد ستا نکاح ما تړلی په اسمان کې. د بیبي عایشې نکاح په اسمانونو کې تړلی شوی او په ځمکه نه و تړلی شوی. ناوې هغه وه او زلمی هم هغه وه. مړی خو ابوبکر و چې وفات شو صحابه راله او حضرت علي د ټولو نه مخکې روانو د پیغمبر روضې ته ټولو نه مخکې روضې مبارکې ته آواز وکړو چې ابوبکر یا رسول الله ستا په خوا کې اوسېدل غواړي دا خښېدل غواړي. روضې مبارکې نه آواز وشو چې زما محبوب زر راولئ زه خو ډېر وخت نه په انتظار یم. مړیم دغه و ژوندین ده نمایش پکې هېڅ نو نه درېیمه وه نه څلورمه وه نه زیارت و نه جمعه وه نه څلوېښتي وه نه د څلوېښتۍ جوړه وه هېڅ بس خو هغه غوټی ځان سره یوړه چې کوم غوټی په ژوند کې کړې وه. دا پیغمبري شیوه ده او دا پیغمبري شان دی او دا پیغمبري مړی دی او دا پیغمبري ژوندی دی. دا مړی دی او دا واده دی او دې ځانونو ته وګورئ چې د جمعې ورځ په پاکستان کې د څه شي ورځ دي تاسو ټولو ته پته. دا مونږ سره بار د ګلونو دوکانونه دي چې ګورې موټر به ورته ولاړي سیرې میرې پیاچي څه چل دی ناوې به پکې یعنې زما لور چې کوم موټر کې دي په هغې به سیرې لګېدلي چې دې کې به ناوې بوزي ټول خلک به ګوري چې نه خولې له اوس نه ګنده خبره راغله خو ټول دغسې یی ښه بیا به دا د شاخی تاخی زامن چې دي د سوټمارې زامن ډولۍ سره به روان لا 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 دغه د یو ویړه لا لا خدای دې د پښتون دنیا دلته وباسي چې چېرته ګوټو کراچۍ کې هم میمن مسجد کې مولانا یوسف بنوي راغی او مازدیګر ټایم کې نکاح وتړلو کجورې تقسیم شو خبره پریون کې وګوره په زرګونو سوونو نکاحونه
په کال کې تړلې کیږي بس جنکه د الګ کور تواسي او نکاح شو بس خبره خلاص دلته به د خدای وږي کوروانه به په قرض پیسې علي روټای به کوي چې دا خلک بچول مال خلک په هغه سیلاب یوړې کی چې طوفان نوح کرانه دانا او سکل زبر د سړی زوی نه چې زما د زوی وادي او تمان اوري جو خوري غول ولې نه خوري استاد زوی واده ل چې درځم چې غول ولې نه خورم چې دا اوري جو خورم دینه خو غول خوراک خده چې د پیغمبر د سنت او خلاف وي هغه نه غول خوراک خده کم کار چې پیغمبر نه کړي او صحابه او خلفای راشدین نه کړي او تاسو یې کوي تاسو د خدای هم دشمنان یې او د پیغمبر هم دشمنان یې مړ هم د خدای دشمن دی او ژوند هم د خدای دی غرق یې تباہ یې ان شاء الله خورز بنګور داسې چل نو خورز بنګور داسې چل نو خورز بنګور داسې چل نو